شریک او په نوم د یغی الله چې ډیر مهربان او بخښونکی دی. ټول اورېدونکي کتونکي می سفر ته د زړه د طرفه سلامونه. ملګریا د چې کوم خلک بهر ملکی نشه دای می سفر دی لرو بر افغان شي د میجو کیم د جیل تاګ و لیا د میج بیموري و په داکشه هر چا څه خدمت کړی دی هغه مقصد دی که جانی دی که مالی دی او که داوی کړی دی او دغه خلک میج د زړه نه شکریا ادا کوي او چې کوم د میج غم او د ځون غم شمیر کا او ان شاء الله میش چې د کیمه مبارزه کوي د خپل خوبره د وطن د پورا او د امن د پورا میش په د خپل وطن او په د خپل خوبره باندې امن غوړي او ان شاء الله دا جدو د میش د اخره پر او دا جاری هوي او غوړي او هدا او میش چې کیم د پاکستان آئین قانون دی او په دغه د نن خپل حق غوړي او کمیس تو کوی کټکاوی خو میج و دریغه پر غلی نشي چې سپر د میج د خلینا اواز ووزي او بل خبره د میج ندو د ټول قوم دو د پښتون دو او دا میج پښتون ته ها د یی چې کله میج تو غون د سره ودار دي ان شاء الله چې د میج د توسه په خبره باندې وو امن شي. ملګرو لکه څنګه تاسو ته پته و چې صدر احمد شاه د لینډ ماینز یا درنا شروع کړی و او هغې دپاره یې مبارزه کوله چې حکومت بیا ونیولو بیا جیل ته واچولو بیا مختلف کیسونه هم پکې راوړل نو د لینډ ماینز غوندې مهمې مسلې چې د دغه وطن ډېره لویه مسله ده دلته هره ورځ بمونه چاودنې کیږي او هره ورځ چې کومه دی د موږ بچیان پکې الوځي نو د دغې لپاره هغې خبره هغې کیسه کول دلته څوک هم نه کوي ولې چې ډېر سخت د ګرانه خبره ده ګرانه په دا ده چې هغې ریپرکشنز دي او هغه ریپرکشنز موږ تاسو ولیدل چې د صدر احمد شاه سره په کوم لیول باندې وشول خو زموږ زه وایم چې زه په خپل ملګرو باندې زه فخر ادا کوم چې خدای پاک یو داسې د خاوره باندې یو داسې سوچا بچیان پیدا کړي دي چې په دغه مهمو خبرو باندې دوی راووځي او دوی په همدې کوششونه کوي او هغې لپاره چې د صدر احمد شاه چې کوم کوششونه وو انتهایي د ستاینې وړ دي او د هغې لپاره چې د کم تکلیفات بیا تیر کړل ملګرو زه وایم چې هغه تکلیفات که چیرې موږ تاسو ټولو په علم کې دي که زه ریپیټ کړم والله چې یعنې ما زړه ته یعنې هغه یو دوک بیا پرې راسي چې په دغه میانځ کې د ده یا ډېره خوږه مورکۍ هغه هم د دنیا نه لاړله او دا هغه ټایم هغه د اخري دیدان هم نشو کولی پسر لایستاره طلو ته وزګر نه یم جنازې وړم تماشو ته وزګر نه یم پسر لایستاره طلو ته وزګر نه یم جنازې وړم تماشو ته وزګر نه یم لور په لور بیا چې هغې د جنازې پر موږ راغلي وو بیا هغه موږ هم راونیولو موږ باندې یو جعلي اف آی آر په میانځ کې وکړلو نو یعنې دغه رقم ته د موږ ملګرو ته هغې یغشي د دغه وطن هغې مسایلو خبره کول دمره ګرانه پرېوځي خو دغه لکه څنګه چې صدر خبره وکړله چې دغه ټول هم هر شی په ځانونو باندې منلي دي د وطن دپاره د ښکام دپاره هر چې کوم څوره هم لاره ده څوره هم چې قرباني دي هغه به هر قسم ورکوو که جیلونه وي که زموږ ځانونه پکې درومي که هر شی وي نو زه د ده هم ډېره شکریا ادا کوم الله پاک ته راته همیشه د موږ لپاره سلامت لري د وطن او د خاورې دپاره داسې خال کو والله چې لکه څنګه د ټولو خلکو ته شکریا هم ادا کړله او شکریا بالکل ادا کول هم پکار دي دوی ډېر زیات خلکو موږ ته هم پیغامونه رالیږل انتهایی سخت ورسره خفا هم و او چې بیا د پولیس یا کوم رویه وه یا د نورې سکیورټي ایجنسۍ کومې رویې وې په باندې دوی انتهایی غصه هم و انتهایی غمزده هم و نو د دوی هم ډېره شکریا موږ ټول ادا کوو